دوا کوي د افغانستان ستونزه حل کوي که څنګه؟ اول خو ما فکر کاوه چې ادې ما 15 منټه پوره سول ځکه اماني صاحب خبرې شروع کړې مل دا څنګه زر پوره سول لکه خلا کې چې یم دا ټیم زر تېرېږي او اوس پوه شوم چې ما ټیم نه ده شروع سوی دا دی یو نه تا دویم ټیم اوس شو. هغه شنصب صاحب بیچاره مو ولېږه زه مخکې ځکه نه راختلم ما ته بحث هلته خوند راکوي چې په مقابل جانب کې مې داسې لږ تکړه خلک معلوم ولاړ بیا زه لږ داسې جدي بحث ورسره وکړم مې چې ولید یو شنصب بیچاره کته پورته کېږي او دا خو ګیانایي ده په پیږي هم نسي چې شي وایي نو چې اماني درنه طالب څه نورم تاسو مبارزه کوئ تو قرآن نورم لا تر اوسه پورې زه طالب نه یم، زه د دوی له جهالت را تښتېدلی یم. همدې باندې پیږم دوی لام لګیا دي وای منګه ګټونکي یو الله اکبر قسم په قرآن چې د کومې ورځې ته طالب سوی چې ما زړه کېږي چې دا طالبي بېرته پرېږدم ځکه چې د طالبۍ ډله ډېره قوي سوله چې ته هم ورته راغلې نور به موږ په دې کې څه شي وایو ادې موږ به یو وخت کې داسې قدر عزت کېده خپلواک صاحب چې یو زه به وم یو دوه درې به نور چېرته پیدا سول غرض غروز و 2.5 لکه به جمهوریتیانو موږ به 3 کسانو بس دغه مقابلې به خوند کاوه اوس یې 2.5 لکه دلته ټول طالبان دي سړی نه پیدا کېږي چې جمهوریتای سي زه مجبور یم دې قطار ته داسې بل سپیس کې واوړم دا دی یو دویم ولا رښتیا دی تاسې ډله په داسې ورځ په ورځ ډېرېږي داسې بېخي ختمه یعنې سوله غیر طبیعي پړسېږي دې شي ته متوجه واوسئ چې داسې نه شي سره قسم خلکیان چې ما ته دغه ډېر سپیسونه وپړسېدل. خستکون سول جناب خپلواک صاحب ځکه ما خو داسې مقابله خوښېږي او دلته مقابله له منځه لاړه دویمه خبر دا ده دغه شنصب باندې به تاسو فکر کوئ چې مخکې طالب و دا اوس ولې نه ده طالب ضد ده زه د شنصب طالبي درته اوس په یوه دقیقې کې ثابتوم چې دا اوس هم طالب ده څنګه پوهېږئ او دی ویښیار طالب ده دا د انسانانو داسې خاصه ده کله چې په یو انسان کې ډېر عیبونه وي 10 عیبه دې ورکړي مثال ته غواړې چې دی له دې عیبو نه پاک کې نو ته د ده صفت چې کوې عیبونه نه پاکېږي چون عیبونه ډېر بارز دي او چې ته صفت کوې بیا خلک وایي چې اوهو ته خو د دوی عیبو باندې پردې اچې نو ته به په دوی کې څه کوې دا یو نوی عقل د درښیم ښه ټول یې واورئ ته به په دې 10 عیبو کې داسې یو عیب په ده کې را پیدا کوې چې نه ورپورې نښلي او په 24 ساعته به ټول خلک په همغه عیب راولي چې دا نور اصلي عیبونه یې ورک سي ټوله دنیا به راجګېږي په همغه عیب به غږېږي چې هغه ورپورې نښلي نه او ډېر بارز نه ده ځان به ښکاره کوي چې زه خو یې دې مخالف یم زه اوس په مثال واضح مې کنم بیا به نو ته ووایې چې دا یې څومره سرسخته مخالف ده هر څه به پسې وایي مګر مغه اصلي ځای ته به ګوته نه وړي او تا هم د طالب د مخالف په توګه باندې هغه ځای ته نه پرېږدي چې ګوتې مثال یو سړی د قاتل ده په سلګونو دوستم به مثال درکم دوستم قاتل ده دوستم جاسوس ده دوستم ملي خاین ده دوستم کې سل نورې مسلې دي مګر هم دوستم په شپږم پورې مکتب ویلی د دوستم طرفدار سړی به راجګېږي چې دوستم باندې خبرې کېږي دی به څه وایي دا بې سواده ده مطلق بې سواده ده او شپږم پورې مکتب ویلی دا بې سواده څنګه مارشال څه دا خلک به وایي چې وی دا خو داسې د دوستم مخالف ده اوس که ته راجګ سې بې سوادي او د 100,000 کسانو وزل دا چې مقایسه کوي کوم یو ډېر غټ عیب ده تا د 100,000 انسانانو قتل موضوع وړه کړه د ده شپږم سیم دې غټ ک تا ملي خیانت چې ټول ملک خرڅ کړی هغه دې له منځه یووړ مګر هم بېسوادي د ډېره غټه کلکه رانیولې که په شعوري ډول که په غیر شعوري ډول ټوله دنیا د دوستم په 5 او شپږم سیم باندې غږېږي زه چې واورم لاندې ناست یم زه وایم چې اټس اوکې که دی د مکتب په حساب باندې بېسواده ده خو د خپل ولس سره خو ناسته نو دا خو کوم عیب نه ده خو د ما پلار هم بېسواده ده زم چندیان په سواد نه یم او ورونه مې هم بېسواده دي کاکا مې هم بېسواده ده پس د ما کاکا او ورونه او پلار او دوستم یو صف کې دي عینې دوستم نه دی د ما تر جوړ که ما تر خو قتل نه ده کړی
دلته شنصب راجګیږي د طالبانو دا 2 میلیونه او یوازې شنصب دا کار نه کوي، قرارم عین رقم کار کوي. تاسو باور په خدای وکړئ چې زه په دې دواړو باندې شک یم چې دا طالبانو ته کار کوي. هغه ننګیال باندې خلک شکیان و، هغه دغه خو کېدای شي هغه ته ویلي چې تا نوره وظیفه خلاصه سوه، نور مې مستقیم صفات شروع که، بس دغه عمره ستا کاو. یو ناڅاپه راغی طالبانو صفتونه شروع کړه. که دغه قرار سبا ته د طالبانو صفتونه ونه کړل بیا به چی کوئ؟ ما یو ورځ یو چا ته وویلې ول دا خلک به غلي کو په هغه باندې وایي دا کار ونه کوي. ما د قرآن وایي چې راته ویې ویلې وایي ګوره دا ستا فیضان صاحب د باور وکړه ښه د هغه دې وویلې دا خبره چې دې وکړله زه دې سوچ ته ویوړم دا دوستم مثال چې دې وویلې دا رواني جګړه نه ده دا د رواني جګړې یوه تیوري ده یو څه شی مخامخ به ته فکر کوې چې مخکې دغه بحث چې ما شروع کوه دا بختیار دلته وویل قسم درته خورم ما په همدغه هغه باندې شروع په همدې شي باندې مې شروع کړ دغه ډېر تبلیغات چې فرض مثال زه وینم په دغه بخصوص په د ډیاسپورا کې په رسنیو کې چون زه خو د رسنیو کې کار کوم چې اصل ورته متوجه شمه ګټه یې طالب ته رسیږي مثلا زه مثال درته وایم دغه د امو د احادي صاحب مرکه یعنی دې ته چې ما وکتل چې دې شي تخریب چیرته و او ګټه یې چیرته وله د ما په خپلو ریسرچ مطابق د دې تخریب په ډیاسپورا کې و دلته یې تاجک و ازبک و دغه بیرون چې خلک د جمهوریتي فکر لري دا یې مطلق سره وویشل اول ته په وطن کې د طالب په وړاندې خلک منسجم کړل اوس د یعنی د سوچ خبره ده چې دا اوس یعنی څه روان دي دفتن چې دا اوس تا کوم موضوع راخسته جالبه موضوع ده ته لږ ادامه ورکړه لږ نور معلومات زه ګوره زه داسې درته وایم ښه طالب زه خو د طالب مخالف نه یم. دوی چې د طالبانو مخالفت کوي او هغه اصلي چې ته لاس نه وړي ما هډوکي زږه سي. زه که چېرته یوه میاشت د طالبانو مخالف سم زه جدي درته وایم چې ملا هیبت الله نه چیغې باسم قسم په قرآن چې په همدې ټول زور کې چیغې درته تېر وباسم. دا رقم نقاط طالبانو کې موجود دي مګر دغه نقاط نه شنصب چې ټچ کوي نه قرار ټچ کوي او د ټولو تماویل دي په هغه ویلو کې فیضان نمونه ما اخله بیا له ما نه هم خفه کېږي عمومي یوه داسې نه تیوریکي خو هغه کو د دوی روایت ته زه کار کوم زه خو داسې نه یم چې دوی د روایت خلاف کار کوم زه خو د دوی روایت اوس تقویه کوم د خلکو ته هم چې دوی دغسې روایت لري ولې درنه خفه سي د افغانستان موضوع ده نور به نوم نه اخلم همدغه به راوایم چې همغه شنصب او قرار وایي دا خو نومونه سول یعنې ما هغه دوه داسې به وایم نومونه به یې پرېږدم ښه اوس خبره دا شی ده دوی څه وایي طالبانو کې دوی دوه دانې موضوعګانې درې موضوعګانې ډېرې رانیولي دي اوله موضوع طالبان لواطت کوي which is very normal په ټولې دنیا کې چې خلک په خپله خوښه باندې یو بل سره څملي نر او ښځې دا خو کوم هغه نه ده په سیاسي لحاظ باندې دا کوم مسله نه ده چې نر سوې یو غول به خورې ښځه ویې خوړل سو ماته یې څه شخصي موضوع ده یا به یې کړي یا به یې نه یې کړي. دویم طالبانو څلور ودونه وکړه پرون مو یو چاته یو دانه مرکه ورلېږلې وه د دریم لپاره سو نو دې کې کومه مسله ده دا تا ته دا ډېره غټ خبر ښکاري چې طالب واده کړی دا هم نه وایي چې زه نه یې کړی واده یې کړی نکاح یې کړی دا د دوی هغه دعوې دي. دریم طالبان پنجابیان دي درې د دوی ټول روایت دا ده. اوس آیا طالب سي د څلورو ودو موضوع ولې ونیخلي نارینه ده و په شریعت کې اجازه لري و د تا او د ما پلار او نیکه ورونو ما ورونه دي ټولو دوه ودونه کړي په خپل کور کې د دوه ودونه نسته کړي مې دي دا خو ته طالب نورم دا ماته نارینه معرفي کوي ښځو ته هم نارینه معرفي کوي دا خو ته صفت کوي که اوس ماته یو څوک وایي رښتیا درته وایم د یو نر په توګه چې دغه خپلواک څلورم واده موک او خپلواک ما نه ده لیدلی نو تاسو پوهېږئ دا خلک حال نه درته وایي زه په دې زړه کې د تا له نارینتوب نه یو رقم ته جلس سم چې دا اوس که نر نه وی نو څلور اول چا ورکړه دا اول دا څلور چا ولې ورکړې دا څلور جونکۍ ولې ورسره واده کوي دا خو خپله کوالټیانې دي څنګه ټولې ساتلي دي څنګه ټولې راضي کړي دي څنګه په یو کور کې ورسره اوسیږي نو تاسو خو ماته له خپلواک نه سم پیراوند جوړ کړي وخت زمان دا خو ډېر مهم که ما لپاره ته خو دا لاندې اډینس نورم وایي چې واو دغه د نارینه څلور ودونه یې کړي دي
ته غیبت که صفت که د منګ په ټولنه کې غیبت دا ده چې پلانکای کوڅه ده یو وادم نسی کولی ته چې یو چاته د نارینه ته پیغور ورکې ته به دا پیغور ورکې چې ته مردانګي نه لرې ته واده نسی کولی تا سره ښځه واده نه کوي یو وادم نسی کولی دا پیغورم د کنځام ده ته هغه تا دوه ودونه کړي ما دوه ودونه کړي خو صحیح ده خو زه نرې منو دوه طالب پنجابی ده اوس طالب پنجابی ده رنګي دی پنجابي ده خبرې دی پنجابي دي لونګۍ دی پنجابي ده کالی دی پنجابي دي چې ته اوس راجګېږې او ما ذهن دې ته مجبورې چې زه طالب پنجابی وینم خو نه سم منلی نو چې نه سم منلی زه څه وایم چې اوکې څلور ودونه دي چندیان خبره نه ده طالب پنجابي دیم چندیان خبره نه ده ته که طالب سره په دې څلورو ودو په پنجابي توب باندې ویرانې نو معنا دا چې تا دغه دعوه له طالب سره ډېره زیاته سطحي ده پس طالب صحیح سړی ده ځکه تا دا دعوه ډېره زیاته باطله دعوه ده اوس دلته فیضان صاحب اصله خبره چې تا اوس خلک تورنوي چې ته یې طالبانو ملاتړ کوې صحیح دی طالبانو پر ګټه باندې ته خبره کوې د یو چا په توګه باندې چې دا تورم در باندې چې طالبانو په ګټه باندې خبرې کوي کوم اساسي ستونزې دي چې دی نه ټچ کوي او په طالب کې موجودې دي هغه کومې دي یوه پوښتنه دویم پوښتنه دا ده ولې یې نه ټچ کوي د دې هدف څه شی دی د دې شاته څه روان دي دا کیسه څه رقم روانه ده چې دا سناریو جوړیږي دا تبلیغاتي مواد چې راځي رسنیو ته او دغه د اطلاعاتو یو دوه خبرې ور هغه کما خلک خبره کوي هغه د ما اوس څنګه شو خشو اوس لاندې وایي چې بیا هغه موضوع نه ونو فیضان صاحب په یاره دي نه وځي په کوم کانټیکس کې دا ګور هغه دسی وایي چې طالبہ اوس فیضان صاحب د تا په کور کې یو څوک دی بچیان دي ورونه دي هغه درې وخت ډوډۍ نه لري او ته څلورمه ښځه کوي دغه کانټیکس دغه دی او یا ته پرون دی وروره درې وخت ډوډۍ نه لرل دي څلور ښځې وکړي هدف دلته دا دی دویمه خبره دا ده چې د پنجابي توپ خبره ولې کوي لکه مخکې چې ما وویل پنجابي توپ خبره په دې معنی کې چې د افغان نه دی او د افغانستان په ملي ګټو باندې باور نه لري لکه مخکې ملګري مو ویل او ملي ګټې تا مو ویل همدا دي نه زمونږ په ګوره دستور د مونږ تعلیم تربیه د نړیوالو سره اړیکې ختمول دا ټول د مونږ ملي ګټې دي او دا د پنجابي توپ یو غټه خبره ده کله چې طالب پنجابي شو هغه نو دوه د دستور ملي ګټو کې نه راځي خو ګڼه خدای ته وګوره دوه د دستور ملي ګټو کې نه راځي ولې څه کوي والله رواج فرهنګ ملي ګټو کې دی ورور نه مشاعرې ته رواج ګوره رهبر صاحب د ناس د کني ما تاسو یو ډیبیټ کوم رهبر صاحب ناس ته د خپل لپاره خیر رهبر صاحب ته وخت ورکړي چې اول را سره زه خبرې نه کوم ته ډیر کما کړل هغه دی نو دا مې د فیضان صاحب د الفاظ د سم استعمال غاڼه خپل اصلیت دی خو د خدای غرق نو که چېرته له کماکلو سره خبرې باندې وای زه به اوس ګونګی وم چا سره به پسې زه غږېدلم په دې باندې خو پوهېږئ چې څه معنا لري دا خبره ښه ګورئ وایي موږ وایو اول خو په ډیموکراسي او کپیټلیستي نظامونه دواړه یو د بل سره ګېډ او شا غوندې دي تاسو که یو چاته وایئ چې ډیموکراسي او تورې خصوصي ومنه او بیا ورته وایئ چې پیسې مه ګټه نو تاسو خپله ډیموکراسي نه منئ په جمهوریت کې آزاد بازار و او موږ جمهوریتیان چې یو کپیټلیستان یو په کپیټلیستي نظام کې به ته پیسې ګټې نور دې پسې ته که ډېر یو چا باندې شکایت لرې بیا به محکمې ته وړاندې کوې نور به محکمې هر سړی امیر رحمان رحماني 8 میلیارده ډالر لري که محکمو ورته وویلې چې دا کار مه کوو باید محکمه یې بندي کړي که محکمې برات ورکړه نور ته حق نه لري چې ولې دې پیسې ګټلي دا ټولې دنیا کې میلیاردران چې دي کپیټلیستي او آزاد بازار نه ګټه اخلي که شی په روپۍ اخیستی په $1000 خرڅوي څوک ورته نشي ویلی چې 1 روپۍ شی په 1000 ولې خرڅوي ځکه دې ته وایي آزاد بازار فری مارکیټ چې ورته وایي او فری مارکیټ چې ده په ډیموکراټیک سټیټونو کې تاسو اصل کې ډیموکراټیک سټیټ غواړئ مګر فری مارکیټ نه غواړئ دا یو ده چې یو چا ویلې زه 4 ودونه ما کړي اول خو په دې باندې تاسو نه پوهېږئ چې دوی پخوا اقتصاد شوي وو دویم دا ده په دې نه پوهېږئ چې دغه پیسې چېرته پټې کړي هغه کوئ حدس وایي چې دوی به غلا کړي دریم دا چې ویې کړه نو خلک د خدای لپاره جنګ کوي خو همدې لپاره کوي چې وزیر سم پیسه دار سم په ټولې دنیا کې دا کار کېږي چې وزیر سم رئیس جمهور سم پیسه دار سم
نو دوی د کوم هدف لپاره چې قدرت ته رسېدل هغه هدف ته ځي. ته ولې ورته وایې دا کار مه کوو او ته دغه پوښتنه بله ورځ هم تاسو سره بحث وشو فیضان صاحب، خو دوی خو وایي چې موږ د خدای دپاره جنګ هغه خو نو تم هم دغه وایي چې زه د بشریت لپاره لګیا یم. بشریت خو نه وې لګیا، ځان ته لګیا وې. یو څوک بشر وړاندې کوي، یو څوک خدای وړاندې کوي، یو څوک دین وړاندې کوي، یو څوک پښتو وړاندې کوي. تا د هر سړي گیم ده. که ته ډېر زیات دې ته ورخطا یې چې دوی دا دین ولې استفاده کوي او د تا بشریت نتیجه نه ورکوي، ته هم دین ته لاس واچو که استفاده کوی سې. دا چې هغوی شندابیس چلوی سي ته نشي چلولی، ته خو نسې ورته ویلی چې وروره ته هم رشکا چلی. دا د کمپیټیشن معامله ده. د شندابیس ته لاس اچولی، تا رشکا چلی، نو اوس تا رشکا چې شندابیس لاندې سوله، خو ته منډه که شندابیس وچلو چې نشي چلولی، درنه کته پورته ځغلي. اوس نو د کمپیټیشن کې یا له ریس نه ووځه، له رقابت نه ووځه، یا شندابیس ته لاس واچو او یا به د فرشکې باندې دغه ټیلر خیزي. ته اوس ده ته وایې ته ولې له دې شي نه ګټه اخلې؟ هغه تا ته کله ویلې چې ته د بشر نه ولې ګټه اخلې؟ هغه تا ته کله ویلې چې ته د دیموکراسۍ نه ولې ګټه اخلې؟ او کې جوړې خپل ځان. ته له ده سره داسې حساب کوې چې ما او تا به رقابت کوو او خو ته به دا د ما خبرې منې. او خلکو هغه د تا دښمن ده، هغه یې تا رقیب ده. که په دې پوه سه چې د دین نه دوی ډېر ورخطا کېږي، نور هم دا دین راکلکوي، نور هم راکلکوي. تا ته ووایي چې زه دین استفاده کوم؟ آیا تا په جمهوریت کې دا خبره کوله چې زه له بشریت نه او حقوق بشر نه، هیومن رایټس نه او دیموکراسۍ نه سو استفاده کوم او په دې باندې د خپل ځان پیسهداره کوم؟ دا خبر تا کوله؟ نه نیکه نیکه. خو له همدغه حقوق بشر نه امریکا هم ګټه اخلي، له همدغې هیومن رایټس او وومن رایټس او دیموکراسۍ نه لندن هم ګټه اخلي او دنیا یې راواخیستله، په تیکه تیکه او پرچه پرچه یې کړه. او تا ته وایي خو کله امریکا ویلي چې ورونو زه دلته راغلی یم او حقوق بشر مې وړاندې کړی، مګر تر شا خپل هدف ته ځان رسوم. دا به کوم خر دا خبره وکړي چې په طالب باندې کوې؟ ته ولې دغه ګیله ورنه کوې چې تا ولې دین نه استفاده وکړه؟ هر شي نه استفاده کړې، تا نه پرېږدي، تا نور افغانستان کې نه پرېږدي. راځم د خپلواک خبرو ته. اوله خبر دا ده چې دوی ولې دا کار کوي. دوی دو وجې دي، خو زه هغه بارزه وجه هم درته ښیم. یا بیعقل دي یا دستوري دي. ځکه دا بې له دې دوو نه بل شی نشي کېدی. ښه چې دوی زه اوس وګورم چې دا خلک، خو دوی به اوس بکګراونډ زه ګورم چې دا بیعقل دي که هوښیار دي. دوی بکګراونډ ته چې زه ګورم جناب خپلواک صاحب، دا بیعقل خلک نه دي. نومونه یې نه اخلم کرار او شانصاب یادوم، ځکه نوم اخیستل چې تا ویله چې مې اخله. نو دوی چې زه ګورم بیعقل نه دي، نو بیا دا دویم اپشن اتومات صحیح کېږي چې دستوري دي. اوس څنګه دستوري دي؟ ګوره دا دستور داسې یو شی ده چې دا چینلایز کېږي. څنګه چینلایز؟ زه به یو مثال درکم. مثلا فضلي او محب دا د قرار دوه پاخه انډیوالان دي. تر دې اندازې پاخه انډیوالان دي چې قرار دا 20 کاله جمهوریت د دوی په واسطه باندې په مخ باندې بولي. دوی درې واړه چې وروسته کې د محب او د هغه ترمنځ لږ جنجال راغی، د فضلي هم د قرارې جرګې کولې. د محب او د فضلي ترمنځ به چې کله جنجال راغی، د امریکا له سفارته به مجید قرار جرګه کوله چې دا جنجال مه کوئ، او د ده جرګې ته به یې غوږ نه و. زه هم په دې جرګو کې لږ دخیل وم، چون موږ او قرار صاحب دوی انډیوالانو. محب او فضلي دواړه طالبان سوي. محب یوازینی هغه څوک ده چې طالبان یې اول وار کابل ته راوستل، او فضلي اوس هم طالب ده. دوی دواړو طالبان افغانستان کې حاکم کړ. اوس څنګه کېدلی شي چې درې کسان چې دریو کې دوه سینیر دي یو جونیر ده، دوه سینیر طالبان سي او دا دریم د مخالف سي؟ دې جواب دې ماته څوک راکړي. آیا دا څوک په دې باندې پوهېږي چې قرار له محب او فضلي سره اوس رابطې کې ده که نه ده؟ څوک په دې باندې او ننګیال عین رقم ته ننګیال، نجیب ننګیال د ډاکټر صاحب محب او د ډاکټر صاحب فضلي ښی لاسو او قرار چپ لاسو، یا یوې ښی لاسو بیا بل چپ لاسو. نو فیضان صاحب وبخښه، بیا خو دا پوښتنه مستقیما تا ته متوجه ده. د فضلي او د محب رئیس بیا یې تا انډیوال ده. هو اوس زه راځم نو، زه خو چې رئیس جمهور اشرف غني له طالبانو سره لاره نه وای وړې، ما پلار نه ورسره وړله. زه خو بیا هغه څوک یم چې د نر غوندې خو حقیقت هم وایم.
چې دغه نن رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو مخالف سي زه کېدای شي خپل دریځ بدل کړم. زه خو دلته او زه په دې پیغام چې ولې هغه کس ورسره ولاړ دا غم به وروسته د ما 15 دقیقې کې راځي چې زه به سختي بخاري خبره درته وکم. صحیح نه مهرباني وته نو پیګه دغه دوی دواړه ولې اتشس ول ګورې ننګیال او قرار په یوې وظیفې باندې کار کوي. او بخه فیضان صاحب صرف یو کنفرمیشن اخلم نوري صاحب تر غلې است او زه يم خو مسؤل ته او نه خوندور بحث ده ولا فیضان صاحب او البته د مخکې د فیضان صاحب د ما ورکی ویل په وایو دا نه ویل ضرور دي دا ولسه واوري چې سره واندي اصلا او هغه دغه کار د مونږ نه تشویق کوو نه مخه نسو موږ صرف دلته وروره مودریټر یو جناب فیضان صاحب چې بیا د سنې چې او سره لاندې وسوي یک مګر یو بل خبره ده چې یو ډایلاګ هم دوه دوستان دي البته فیضان صاحب یو د مونږ تاسو ویژن صاحب ده او بل شانصاب صاحب ده دوی دواړه استادان هم دي او نن دوی غواړي په خپل منځو کې د یو شدید ډایلاګ هم وکړي چې زه نه پوهېږم چې دا ډایلاګ به چېرته ورسېږي. نو مهرباني جناب د دې ډایلاګ زه تشویقوم خو دا ډایلاګ توازن ما ته سم نه ښکاري ځکه چې شانصاب چې د چالاکه ده او ډیر صادق نه ده او ویژن چې د چالاک نه ده صادق ده د سیدا ډایلاګ به ډیر دوامونه کړي ما په نظر باندې زه خو دواړه ډیر زیات پیژنم په ډیرې بخښنې سره. ها ګورئ تاسو که غواړئ چې اوضاع تحلیل کړئ د اوضاع کرکټران باید وپېژنئ تر څو چې د اوضاع د کرکټران خپله ونه پېژنئ او دوی ترمنځ نیټورک ونه پېژنئ تاسو اوضاع نشئ تشریح کولی. دا د ما خبرې ریکارډ کوي ځکه زه سویخاره خبره کوم ریکارډونه مو ولګوئ نوې خبره ممکني کله به مې دلته کړي که نه. ننګیال ما سره اوسېږي په امریکا کې نجیب ننګیال یادوم چې خلک بیا بل پلو نه ځي ځکه زه ډېر شفاف یم. دی دلته درس ته راغلی و اتشه نه ده ماستري اخیستله افغانستان کې جمهوریت ده زه خو مخکې راغلم له سکوت نه ما او دی په یو تعمیر کې اوسېدلو نو روزه مو کله کله به پیشنامه یم یو ځای سره کوو. نو ما ته ننګیال صاحب وویلې وایي ولا ما ته خو له ارګ نه هماغه کسان چې مخکې مې نومونه واخیستل ما ته یې زنګ ویلی چې ته راسه په افغانستان کې 3 وظیفې دي د 3 وظیفو کې هر یوه وظیفه چې اخلې موږ یې تا ته درکوو. دا داسې کومه د راز خبره نه ده چې څوک وایي چې ته راز یې افشا کوې زه د ملګرو راز هېڅ وخت کې نه افشا کوم یو وظیفو خبرې دي. ملکومه کومه وظیفه ده ویو راته وایي چې د رئیس جمهور ویان څه دویم راته وایي چې معاون څه دي امنیت او دریم راته وایي چې اتشه څه په سفارت کې. ملته څه وایي وایي زه اتشه څه کومه دریم بس ده زه غواړم چې اول ویان سم او که ویان دي نه و نو معاون دي امنیت سم. مل ما ته دې دا خبرې ولې وکړه وایي مشوره درنه اخلم. مل غواړي مشوره وایي و بیا ننګیال سره کراس چک کوي مل دې ما مشوره اوري وایي و مل دا اوس هلته په افغانستان کې ورځ ده ځکه اوس درته وایم چې دا اوس به د ما مخکې دا کار کوي که ونه کړي تا باندې ما باور نشته بیا نه مني. ورته ووایه چې ما ته دا اتشه راکړه د امریکا. وایي ولې وایي اندي د رئیس جمهور وګوره او اتشه وګوره او بیا معاونیت د ټول افغانستان د امنیت. ما وایي زیاتګۍ ټکټ هم کړی ماستري مې خلاصه ده اوه قرآن که راباندې سفارت واخلي دا اتشه زه زم د ما سره 2000 پلانونه دي. ولا فیضان صاحب ویاندوی ته خو جوړم د ننګیال صاحب دا چې بهترین ویان به اوس خو غوږ ونیسه نه ده خرابه ښه ده نو خدای دې غر کړه مل دا وایي چې تا اواز خراب ده د انټرنیټ دغه هم ښه ده. نو ما ورته ویل مل ننګیاله جي وایه مل زه له تا همدې الفاظو باندې مل زه له تا ویښیار یم له تا نه مې په موضوع سر ډېر خلاصېږي له تا نه د تحلیل قوه ډېره لرم د ما خبره واوره مل افغانستان سکوت کېږي ننګیال به دلته راولم او دلته به ورته وایم چې په همدې الفاظو مې درته ویلي که نه مل غوږ ونیسه افغانستان سکوت کېږي
ته ویان د امنیت دا د کوم کال خبره ده فیضان دا چې دینه څلور پنځه میاشتې وروسته سقوط څه لاک ما اچوئ. زه صرف یو خبره کوم فیضان صاحب دا ستا د خبرې په تایید چې دغلته یو د راز خبره و هغه یې ونه کړه نور قصه درته کوي زه مهرباني و آفرین دا پنځه میاشتې وروسته شپږ میاشتې وروسته افغانستان سقوط کیږي نو ما ننګیال ته څه وویلې او ننګیال او ما تر کنځاګانو پورې هم سره رسېدلي یو په دغو ورځو کې ځکه زه ورته وایم چې دغه موضوع په دغه رقم ته د دی نه مني داسې اتشه سي چې ننګیال خو تاسو ته نه ده معلوم ما سره خو ان پرسن ډېر کینی زه خو هېڅ غوسه نه لرم نه کنځا کوم نه غوسه کوم د ننګیال په تناسب باندې دلته یې نه کوي هلته یې بیا ماته کوي را مخامخ خلک ټولو سره جنګونه کړي دی کنځاګانې راته کوي دا چې ورسره ناست یم کنځا دې وکړه خو خبره دا ده چې د ما خبرې ته غوږ ونیسه اوس دغه چې ورته وایم ملګوره ما د افغانستان اوضاع تحلیل کړې ده زه افغانستان ته بیرته د همدې په خاطر نه ځم چې افغانستان سقوط کیږي د همدې په خاطر چې راووتم تا ته مل وایم پیږې مل څه کیږي ته مل چې ورسې هلته وظیفه واخلې د تا د وظیفې نه 2-3 میاشتې وروسته افغانستان سقوط کیږي فضلي محب اشرف غني دوی په تیاری کې کینی ما د قرآن وی لکه دا صحنه چې ما ترتیب کړي مل دوی په تیارو کې کینی هر سړی تښتي ته نه پاسپورټ لري نه ویزه لري تا ته له دې ټولو خلکو نه طالبان ډېر په غوسه دي ځکه تا د طالبانو په مقابل کې ډېر زیاته سخته خوله کارولې مل دوی چې وتښتي ته په میدان پاتې کېږي ته په میدان پاتې سولې وازدي دې نه خوري دې مل عام باندې غوښې هم در نه خوري او کورنۍ دې هم درته وازدي ما ته د تا د وظیفې غم نه راځي ما ته دا غم راځي چې تا سر وساتم او ډېر به غږېږي نه همدغه اوس محب ته میسیج وکړه چې ما اتشه کړه وینا زه په دې سوچ کوم مل څومره وخت غواړي سوچ لپاره وایي 4 ساعته مل واخلو 4 ساعته ملګوره هره وظیفه چې اخلې واخله خو ما ته به بیرته وایه چې زه په دغه وجه باندې هغه وظیفه اخلم یا دا اخلم بیا ورته وایم خپله وظیفه دي خو ما به خبرې د ما نه مخکې ته حق نه لرې چې دغو خلکو سره خبرې وکړې دغه دماغ ته وعده یې وایي ښه 4 ساعته تېر شو زه ور وختم نه هم منزل کې اوس مې میادې کې برنډې کې ورسره کېناستم مل څنګه چل دی وکړه وایي افغانستان ته ځم دلته مې زړه په تنګ ده همغه وظیفه اخلمه بس زه اوس میسیج ورته کومه چې وایندې راکړه که وایندې نه یې معاونیت د امنیت راکړه داسې مې دې لاس ته ونیو لاس ته مې کلک ونیو مل پلار دې ملاکه رانه لاړ شي پوښتنه چې وکړه پلار دې ملاکه رانه لاړ شي مخله موبایل او ورته ویې چې ما ته اتشه راکړه او عجل دې اتشه درکړي مل ته مه غږېږه ډېر دا ننګیال به دلته اوس هم اکثر ګوس کې ناست دي مل غږېږه ډېر مه اعصاب مې ورته خرابه شول مل غږېږه ډېر مه عجل هم دا اوس میسیج ورته کړو ته خو ما مال نه دې پرېږدم ته به مل داسې چل وکړې مل بل چل هم درښیم ته به مل اتشه قبوله کړې د اتشې په واسطه به ویزه واخلې او ماشومانو ته به دې ویزې واخلې ته به ویزه په خپل پاسپورټ ولګوې د ماشومانو ویزې به دې ولګوې دوی به راولي اتشه به واخلې چې اتشه دې واخیستله ویزه دې ولګېدله ویزه کېدای شي ملټي انټري درکړي بیرته ملک هر جک وی بیا بیرته لاړ شه وایندې وکړه خو ماشومان دې هم راوه او ته دې بیرته دې راتښتېدلو لپاره دې په دې پاسپورټ دغه ولې ویزه ولګوو دا ټول کار تا یوې نیمې میاشتې کې کېږي بیرته چې د ماشومان دلته راغلل وضعیت جوړ بیرته لاړ شه وایندې وکړه بیا در سره مل څه نه وایم خو د تا د راوتلو لپاره زه تا نه پرېږدم چې ته په خپل پاسپورټ د امریکا ویزه ونه لګوې مل دا شی در سره نه منم خو لنډه دا په وچ زور باندې مې دا میسیج ور باندې وکړه ته خو ډېر زورور یې او بلا 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 هغوی ورته وایي صحیح ده چې ته دغه وړکي شي باندې کار یې کېږي بس دا موږ درته کوو راسه او بس لاړ سه ننګیال دی چې په تیاري کې کینو هغلته ځي له وزارت خارجې نه چې د خپل کارونه راخلاصوي دا د کارونو خلاصېدل دي د ماشومانو د ویزو معامله ده چې افغانستان جدګۍ سقوط کېږي ګډوډي شروع کېږي چې څه شي کېږي چې نه کېږي ځکه خدای دلته ډېر کم اتشه پاتې څه دی چې راغی یوه میاشت په 2 میاشتې وروسته افغانستان انا لله و انا الیه راجعون ما هغه ورځ ورته ویلې مل جناب یاد دې سي ما ته څه وایي ما د قرآن چې زه به اوس مړ وم زه خو یې چا نه راوړم په تیارو کې مل خو دې نه راوړلې ټول دغه عزیز امین د ده سکرتر و تر پاتې نس د رئیس جمهور سکرتر و عزیز امین ویل یې پرېښودله ما ته هېڅ غږ هم ونه کړه دوی ټول په تیارو کې واچول ځانونه تر دې اندازې څه معنا دا دې پورې درته وایم دا موضوع
چې د کرار صاحب او د ننګیال صاحب موضوع له فضلي او له محب سره وسمسته پرونم وه او بله ورځ هم وه. فضلي او محب له داخل کې خلکو سره روغ دي جوړ دي ځکه خو مایک نه خلاصوي. فضلي دلته اوس راسي فیضان صاحب که دا پوښتنه له تا نه وکړي ته ننګیال هم دا ټول ملګري چې تا یې نومونه واخیستل دا ټول ته پېژنې داسې نه وي چې تاسو ټول سره جوړ یاستئ ولس ته مو چل جوړ کړی ولس نو مو هغه کړی دا نو اوس خو مهم نه یو دی مخالفه اوس دا خو تا ملګري دي دا ټول دي تا ملګري دي زه هم پرې خبر یم له هغه اول سړي نه راونیسه تر دې اخره پورې دا ټول ستا انډیوالان دي خدای مو غرق نه که سایز نه اوس پرېږدي خو چې هغه خبرې سپېڅو ته نه راځي وایه اوس زما ملګري دي ټول. نه مل تاسو اوس څوک خبرو ته هم نه پرېږدئ. خبره دا ده چې دغه دروغ ویل څومره سخت دي ولاکه دا خل ما به ویل زه داسې تیز غږېږم مسلسل غږېږم دا زه اوس پوه شوم چې رښتیا وایي سړی مسلسل غږېدی شي چې دروغ وایي بیا به ای او آ کې کوي ولا ما نه هم ای او آ کې اوس ول قرآن دې ما ووایي چې ټول یو دي ټول یو دي دا زه به هم ځان کې اوس اخواجه چل یې موږ ته جوړ کړی فیضان صاحب وایي نه طالبان پاکستانیان دي. دا خبره ریکارډ نه کوي ما سات څوک چې فیضان صاحب هم طالب دی ما سات ریکارډ پیږئ ټول یو په دې باندې دي ګورئ ښه خبره دا ده وروره دغه فضلي پرون راغلی و سپیس یې جوړ کړی په سپیس کې څه وایي په دې دومره تازه معاملو کې دی وایي وروستان افغانستان ته څنګه راغلل د خدای لپاره د داسې سړي لپاره بله ورځ په بل شي غږېده رئیس جمهور اشرف غني وایي و دغه اوبه څنګه په مځکې کې ذخیره کو تاسو د خدای ګونګیان کی دا تاسو ولس ته د ما داسې خندا راځي په دې هم تاسو نه پوهېږئ چې رئیس جمهور اشرف غني ولې په اوبو غږېږي تو قرآن د سره ما د قرآن په دې اوس وخت کې دومره سیاسي موضوعګانې دي چې رئیس جمهور د ورځې په لسو باندې وغږېږي یو کال کې د نوې موضوعګانې نه خلاصېږي مګر دی په دې غږېږي وایي زه په دې باندې کار کوم چې دا د بارانه اوبه څنګه په مځکې کې جذب کړم په دې پاډکاسټونه جوړوي فضلي راسي وایي روسانو اتیا کاله مخکې په افغانستان کې یو سړی وژلی و د دې زه پوښتنه ترې کوم دغه اتیا کاله نه تر اوسه پورې دا کوم شیان کېږي په دې نه غږېږي محب څه وایي ولا ما خو یو شی جوړ کړی د فضا کې زه په فضا کې خبرې کوم په فضا کې غږېږي او زه دلته راغلی یم ما خلک انتر بنتر کوم او زه ټوکې کوم ما ټوکې شروع کړي یو په فضا کې لګیا دی یو د مځکې لاندې اوبه بیایي او بل په روسانو غږېږي تاسو ړانده یې کاڼه یې دغه موضوعګانې نه صحیح سره انټرلینک کولی په شنصب دې په دې غږېږي دا پنجابیان دي کرار په دې باندې غږېږي چې ولا طالب څلور ودونه کړي او سکاره یې خرڅ کړه ننګیال دې په دې باندې غږېږي چې دا ملا برادر او ملا برادر غني او اشرف غني څه معنا سره لري انتر کورو منتر چیری بنتر چورو کنتر ته پتنتر تر هغه په دې غږېږي دغه خلک ولې په ټاپک نه غږېږي د ټولو خبرو نه خپلواک صاحب دغه یوه خبره دوی په دې ټاپک ولې نه غږېږي دغه افغان یا خو افغانستان نه د سکوت سوی تاسو دروغ وایئ او بیا دا سکوت کومه معنا نه لرله چې اوس دا باسته ملک تو قرآن چې د یو چا کور سکوت سي سیلابي ویسي په هغې باندې موږ تاسو په کلو کې 15 کاله نه غږېږو یو چې کور بل ورور یې پکې ژوند کوي نو ولې خبرې پرې وکړي ابا خو همدا خبره ده چې نه د نه سکوت اوس فیضان صاحب اوس یو پوښتنه ده چې ته ولې دغه یو مشخص څو کسان دي دوی یادوي ولې مثلا ولسي جرګې وال چې شی کوي د مشرانو جرګې دا نور وزیران هغه بیچارهګان دي یو خپلواکه دي ماته مسلم یارم معلوم دغه هم د معدن هغه سړی ده زه رحمانیم پیژنم زه مسلم یارم پیژنم له نږدې چې دا نور وکړي میرزا کټوازی میرزا رحماني کټوازی دوه د دانې خبرې وکړې پیسې ورباندې باندې کې بلک لیست یې واچولو میرزا کټوازی د پارلمان معاون و پیږئ د افغانستان د ولسي جرګې معاون و ما به چې کله عقل ورښوده چې میرزا په دې خبرو کې چې ته پارلمان کې غږېږي داسې به وایه نو دی به راجګ سي یو ورځ وایي وایي که به په 15 ولایتو کې زه دفترونه نه لرم قرآن دې ما وایي غوا کې مې ورته ویل مل 4 دېرش دي د سپي زویه
15 نه دي وایي ښه بس بوس که بیا سید دا څلور خو د بېثبات د رهبران شي کوي دا نمونه یې نه درته اخلم دا غټ رهبران د کابینې غړي دا د دوی په څه شي یو لګیا څو کابینې نمونه غړي واخله خپلواک صاحب څوک خو ښایي نه خو ډېر د فیضان صاحب پیژنې کابینې غړي خو چې دي دغه خو بیروکرات دا خو مامورین دي دا سیاست دا موضوع د سیاستوالو ده د بیروکراټانو نه ده اوس همدرد نه ده همدرد څومره چې وغږېږي ما ته خندا راځي ځکه همدرد بیروکراټ ده دی مامور ده مامور 1% سیاستمدار نه ده لا همدرد نه نورولي او خپله قرار مامور ده قرار مامور ده یا لیکوال او دواړه به یو ځای کم قرار مامور ده همدرد مامور ده وزیران مامورین دي نوري عبدالله نوري سیاستوال ده پیږي خپلواک ته په 80% سیاستوال 40 ژورنالیست دي اوس فیضان صاحب تاسو ټول دغه کار ولې کوئ ولسمشر غني ته دغه رهبران دا ته چې اوس د دا صحیح خپلواک پوښتنه یاد کړ دا ولې دا کار دا کوئ پوښتنه دې ډېره زوره پوښتنه په دې کې د ولس ګټه ده دغه دې پوښتنه ډېره مهمه ده د جواب هم ډېر مهم خو تفصیل غواړي مګرم که چېرته ماته وخت راکوي دا خلک بیا 15 دقیقې نو غږېږم کني بیا زه بل چاته وخت ورکوم بیا به وغږېږم نه ته خبرې وکړه اول خو یو مهم پوښتنه ده د خوږیاڼي صاحب د پوښتنې په تداوم باندې دا د دوی شی کولی شي که نه په دې باندې باید سړی وغږېږي مثلا اتمر صاحب بابله ورځ یو حزب جوړ کړی ده 2 میاشتې د حزب نه دي وتلي نن وپاشل شو حزب موجود نه ده یعنی مطلب می دا د دوی اصلا څه شی کولی شي دنیا خو مهمه ده که نه د دنیا سره خبرې دوی په وس کې څه شی شته که نسته دا په دې باندې بیا دا دواړه ډېرې مهمې پوښتنې دي دواړه ډېرې مهمې پوښتنې دي زه د ټولو خلکو سره غږېږم او غږېدلی یم یو ورځ د لوی درستیز سره زه او همدرد صاحب ناست وو علیزي سره موږ ناست وو په دې اوایلو کې چې دا حکومت سقوط علیزي صاحب وویلې وایي تاسو سره مشوره کوم وایي زه په طبیعت کې نظامي حکومت اعلانوم ښه غوږ ونیسئ په طبیعت کې نظامي حکومت اعلانوم او خبرې مې هم کړي دي له خلکو سره او تیار لوی درستیز یم هغه نظامي قوت له وزیر دفاع نه ما سره ډېر ده نو زه حق لرم چې زه دا نظامي حکومت اعلان کړم تیاره یم امادګي مې ورته نیولې وه همدرد خو په دغسې وخت کې بیا جواب نه لري ځکه دا خو مامور ده چې دا اوس ښه خبره ده که بده هلته په ګوس کې ناست ده راسه ما ورته وویل جناب لوی صاحب یو دا ده چې موږ باندې دا خبره اورې بل دا ده چې له موږ نه مشوره اخلې که راباندې اورې زه ښه لیسنر یم تر سبا پورې غوږ درته نیسم او که مشوره غواړې بیا زه مشوره دلیل سره در کوم مشوره غواړم ملخه مل ته چې همدې تاسو پوښتنې ته راځم زه بل چېرته نه یم لاړې تا او د خوږیاڼي پوښتنې ته ملک غواړې چې د تا خبره کامیابه سي ته به د رئیس جمهور سره خبرې وکړې او یوه غوښتنه به دې وکړې چې رئیس صاحب ته به ستونزې لرې سیاسي مشکلات به لرې زه په طبیعت کې نظامي حکومت اعلانوم ته تاییدومه ممکن تاییدیې درته مشکل جوړ کړي سکوت اختیار کړه ردویمه که تا له رئیس جمهور نه همدغه دم واخیسته چې د تا نظامي حکومت رد نه کړي خاموش پاتې شي د تا نظامي حکومت زه کامیابوم خو که ته نظامي حکومت اعلان کې او رئیس جمهور اشرف غني درسې رد کړ مل بیا بندي کېږم ورکې او شرمېږم دا د تا هوم ورک له سپین ږیري سره د معامله خلاصه کړه بیرته ماته جواب راکړه چې دغه جواب چی و وایي ښه خبرې اته ساعته سوي تاسو ته یې نه چوړ وایم بله ورځ ورغلم څنګه څه وایي راته ویلې دې شي نه لاس واخله بیرته نو راته وایي چې هغه دومره مهم نه ده مل که تا ته مهم نه ښکاري ته دا کار وکړه ما ته مهم ښکاري زه درنه لاړم خدای په امان خدای په اماني مې ورسره وکړه داسې نو وروسته هر چې یې کړي اشا یې ونه کړ عین رقم ته ما سمې سادات ته ویلي چې سمې سادات چې 8000 وارې اسمان ته وخېځې که په مځکه ننوځې د سپین ږیري سره د معامله خلاصه کړه سپین ږیري سره د معامله خلاصه کړه کنې د تا معامله مخې ته نه ځي همداسې اتمر ته همداسې بل ته تر څو پورې چې سپین ږیری د چا په ملا باندې ټپ ورنه کړي هغه ټول ناکام دي
او سپین ږیری په خپل ذات کې هلته چټینه ده ناست. تاسو به فکر کوئ اکثره خلک دلته یو څوک راسي هغه نور له صحنې نه وتی د هغه یو سپین ږیری دا 15 کاله تېر سول د جمهوریت دوره تېره سوې ده اساسي قانون نسته ده دی د اساسي قانون په لحاظ باندې نور د افغانستان رئیس جمهور نه ده نو دا بیا هیڅ دا هم یو عادي فرد ده او موږ دا اشرف غني د زده لکه موږ غوندې عادي فرد د امریکا افغانستان ته لاړ شي د یو فرد په توګه باندې به ځي او د فرد په توګه به راځي دا خبرې زه واورم زیاتې نو زه په دې کې دلیل ځکه نه یم چې یو سړی دومره بیا عقل سي دوی سره به زه نور څه ووایم زه به دې څه معنی څومره حرکتونه چې ناکامیږي که هغه د حکمت کرزي دي که هغه د نو ته حکومت داسې خبرې کوي چې حتما باید درنه پوښتنه وشي نو ته ولې فکر کوي چې سپین ږیری ډېر مهم ده زه فکر نه کوم زه خبر یم عام په قانوني لحاظ باندې په پیږم عام په شخصي لحاظ خبر یم چې دغه سړی تاسو پیږئ دغه سړي چې کوم کارونه کړي دی په خپله خوښه نه دي کړي دا پارټنرشپ باندې دا کارونه سوي دی چې وایي چې زه خوست ته روان وم او چپلکې رانه پاتې وې ته بني زه ومنم له بل طرف نه یو بل کس وایي چې د مامور ده چې موږ 5 میاشتې مخکې خبر وو د همده خبرې چې واورې خپله په پیږې درته وایي چې موږ په دې شي باندې په دغه ورځ باندې خبر وو په هغه ورځ باندې خبر وو دا سکرتر خبر ده رئیس خبر ده زه خبر یم بل خبر ده بل خبر ده یو رئیس جمهور نه ده خبر پیږې څه وایم معنا څه معنا دا وروره دغه کوم شی چې په افغانستان کې سوی دغه څومره معاملې چې روانې دي په دې تیرو شپږو کالو کې د رئیس جمهور په دې دویمې دورې شروع نه تر اوسه پورې په دې هر یوې خبرې کې رئیس جمهور خبر ده د قطر له خبرو نه هم خبر ده چې څه شي کېدل خو دا خو د دنیا اصول دي چې ته به خبره یو رقم ته کوي معامله به بل رقم ته کوي ته خو نسي ویلی چې د خلکو ته هماغه خبره وکړي چې هغه حقیقت څه شی ده سیاست هم دې ته وایي څه چې دغه اوس هم دی ولنریبل ځان معرفي کوي که نه وطن یې ورک طالب ته او په ټول ولس ګران هم ده دا نو سیاست نه ده دا چې دی ته دغه اوس د اشرف غني نوم واخله لږې بد نوم واخله دغه 40 میلیون انسانان دي سنګساروي اول زه مخالفت کوم نه ډېر ښه هغه دا د ډېر ښه نه ما باندې ولسمشر غني ګران دی نه غوږ اوس هغه پوینټ چې دی په خپلواک صاحب وبخه هغه پوینټ چې دی اوس دی ونه ویل چې ولې ښه دغه کېږي هغه موږ ته مهمه ده و نه دا خو پوښتنې ته نه کوو خو ادامهدارې پوښتنې دي ادامه لري بل اماني صاحب دغه د ولسمشر غني د محبوبیت کچه که ته غواړې معلومه یې کې خو بل شی خو موږ نه لرو اوس خو دا ډېر ښکار یم نه ته صرف د سوشل میډیا ته لاړ شې یو تحلیل هم پرې کړی و هغه ستانکزي صاحب ډېر ښه شی لیکلی و به هر حال ته د فیضان صاحب خبرو ته ادامه ورکړه خو یاڼی صاحب بختیار ناصري صاحب تاسو په خیر راغلاست هغه اکسپټ اماني صاحب که تاسو څه خبره کوله کېدای شي یو نیمه داسې نری پوښتنه له فیضان صاحب نه وکړو مقصد خپلواک صاحب د کابل نیوز والا بیا درپسې خاندي چې د اشرف غني د سیاست صفت وکړي فیضان صاحب صحیح سیاست خراب او ځکه خو ټول په شرق او په غرب ویستي لکه د قیامت ورځ یو خدا ده چې د اماني صاحب سره په دغه باندې چې د یوټرن کړی په کوم وخت چې د جمهوریت طرفدار او خلکو ورته کوسه اماني مایک بند کا کېنه تم د سیاست وي مه غږېږه اوس هر سړی ورته وایي جناب اماني صاحب په دې یو خبره باندې دی اخواته راغی د سړي هغه کې په سیاست په خوالي کې دومره تغییر راغلی چې د ما په ردیف کې اوس ولاړ ده اوس څه وایي یا با اماني صاحب خبره کوي یا فیضان درز ردیف د مال اول ته راغی نور څه خیلي خو همدغه ته سیاست وایي که دی اوس جمهوریتي وایي لاندې به په ګوز کې ناست چا ولاکه سپیکر کې هم پرېښی وایي خو دلته نوریم طالب راکمه غوندې ده خپلواک خو طالب راکمه غوندې نه ده ځکه هغه خپله زه عام ولس یم ګوره ته پیږو نو جناب خوږیاڼی صاحب دا پوښتنې تا داسې در جواب کوم دا خو ډېر لوی جواب غواړي خو تاسو ته به زه صرف دومره ووایم اشرف غني ګلبدین احدي فیضان خلیلزاد معصوم ستانکزی تقریبا اتمر محب فضلی ایکس وای زیډ یا به د دې ټولو خلکو نه ځانونه ویښیار بولئ بیا به انتقاد کوئ د ټولو نه به ځان با تجربه بولئ بیا به انتقاد کوئ چې له دې ټولو نه تاسو هم بیا کلی
هم ترې بې تجربې یې، هم ترې بې معلوماتو یې، هم دا ټول شیان. نو اول خو په دې باندې تاسو دغه انتقاد په دغه بڼه باندې وکړئ، د سوال په بڼه چې ولې تاسو دا کار کوئ. دغه د ولې سوال حق لرئ، مګر هم ابسولوټ به ردوئ نه. اوس دغه پوښتنه ابسولوټ رد کړې نه ده، پوښتنه دې کړې. ښه، د موږ یو فورمول درته وایم. موږ فورمول دا ده چې موږ نور په افغانستان کې خلک غره ته نه لیږو. که هر څوک غره ته لاړ، د ایران طرف دشت او غره ته چې لاړ، د ایران لمنې کې لویږي. د پېښور خواته چې غره او دشت ته لاړ، د پاکستان لمنې ته لویږي. او چې دې دواړو لمنو ته ولوېدل، له هغې خوا نه که دې خوا خالي لاس ورځي، هغې خوا نه مسلح راځي، او د افغانستان یو وارې بیا د 50 کاله جنګ لپاره ځي. دا د اشرف غني او د فیضان فیصله ده. نو موږ څه کوو؟ موږ نور خلک غره ته نه پرېږدو. طالب غره ته نه پرېږدم، او فیضان هم په غره او په امریکا کې نه پرېږدم. فیضان به هم راځي په مزار کې به کینی، طالب هم راځي په جلال آباد کې به کینی، جمهوریت به هم راځي په همدې افغانستان کې به کینی. که په چړو سره ویو، که جنگ سره کوو، که دعوه سره کوو، د افغانستان له قلمرو به نه سره وځو، د بل چا لمنې ته به ځان نه غورځوو. که طالب رئیس جمهور و، که طالب امیر المؤمنین و، که رئیس جمهور اشرف غني و، که فیضان و، که موقته اداره وه، که جمهوریت و، که امارت و، په خپلو منځو کې به دلیل هم وایو، منطق به هم وایو، پروا نه کوي. 20 کاله فیضان وزیر و، 20 کاله د طالب وزیر سي، 10 کاله د یو بل څوک پیسې ووایي، بله ورځ ما معدن چورکاو، نن به دی چورکوي. زه د معدن، د سکرو، د وزارت، د یو نوم، د یو بیرغ لپاره په میلیونونو انسانان له افغانستان نه د چا لمنې ته نه اچوم، تر څو چې په خپل کور کې په خپله سره جوړ نه سو، د بل چا لمنې نه موږ نه جوړېږو. موږ دا موضوع په همدې باندې هم په تحریري ډول باندې، هم په شفایي ډول باندې موږ او دوی دې نتیجې ته رسېدلي یو. نړیوال مو د دغې خبرې لپاره د موږ تضمین دي، او هغه هم کې شاهدان دي. 15 کاله وخت یې ونیو، تر اوسه پورې هغه شي ته نه یو سره رسېدلي، خو نن او سبا سره رسېږو. او حکیم ناصري صاحب ماته په واتساپ باندې یو میسیج وکړه چې اجل کار مې در سره. نو د را روانو 3 میاشتو، 4 میاشتو، 5 میاشتو کې به تاسو د دې شاهد سئ چې دغه کومه خبر زه درته کوم، دا به یي اماني به په افغانستان کې، خوږیاڼی به په افغانستان کې، ملا برادر به په افغانستان کې، یو څه کسان به بندیان یو، څه به خلاص یو، کوم یو به راکې مړ کېږي، کوم یو به راکې ګوډېږي، کوم یو به راکې میلیونر کېږي، کوم یو به راکې میلیاردر کېږي. مګر هم د افغانستان په قلمرو کې وایي، د پاکستان به زړه پړک وچاودېږي چې هغه افغان د ما غېږې ته ور راغلی وای، د ایراني به زړه پړک وچاودېږي چې یو افغان خو دلته راغلی وای چې ما حمایه کړی وای، روسۍ به وایي چې ما ته راغلی وای. هېڅ چېرته به څوک نه ځي، او ورو 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 به موږ طالبي او جمهوریت سره په یوه لاره بیایو، نتیجې ته به ورسېږو چې یو ورځ به موږ او تاسو یو ښایسته، با فرهنګه، ډیموکراټیک سټیټ ولرو چې نوم به یې افغانستان. دې باندې هم رئیس جمهور اشرف غني قانع سوی، هم ورباندې زه قانع سویم، هم ورباندې دا نور سپین ږیري قانع سوي. دا اول او آخره لار ده، په دې موږ کار کوو. نه په دې کې خپل هدفونه لرو، نه پیسې ګټو، نه دا نه دا نه دا. څوک چې له خبرې خبر دي هغه ټول موږ سره موافق دي. البته یو نیم هغه څوک چې هغه یا د ژبې مشکل موږ سره لري، یا د فرهنګ مشکل لري، یا نسلي مشکل لري، یا د خپلو ګټو مشکل لري، هغه به موږ نه مني. او د هغو لپاره چندیان ډېر زیات پروپوزل هم نه لرو، غام هم نه سره نن نه سبا، او سبا نه بله ورځ به هغه موږ مني. پاتې شوې ته او د تا ملګري، تاسو خفه یئ، تاسو سره به ظلم سوی، تاسو سره به زیاتی سوی، تاسو ته به چا ویلي چې له دې جګ سال ته کښېنه. د تاسو پخلا کول د موږ لپاره داسې دي چې انتر چیري منتر کارو چو بنګ جنګ چنګ، تاسو به ټول افغانستان کې ناست یئ. تشویش نه کوئ. مننه فیضان صاحب. اوس هم تقریبا د خوږیاڼي صاحب 50% پخلا کړی ده. دا اوس سلامت اوسې. نو ډېر خوندور به مجلس مو وکړ. د ناصري صاحب راغلی ده او ویژن صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مخکې له ناصري صاحب نه اماني صاحب ته خو به کومه لنډه کیسه خبره شی نه لرې؟ زه لنډې خبرې کوم، بس بیا بیده کېږم، نه ناوخته هم دی. مننه. 2 دقیقې 3 ساعته مخکې د ویلو بیده کېږم. مننه. نه
دلته د فیضان صاحب خبرې ډېرې خوږې وې نن. وواله دلچسپه ګوره وي ډېرې. ډېر دلچسپه وي. کیسه داسې خوب ده دې ونه تښتي ګوره بیا به خوب نه درځي وتلې سبا بختیار روژه هم د صاحب. مقصد مقصد ما په وریجې غوښې ټولې درته مخ ته ایښي دي پوه ما شوې. وریجې غوښې نه همدا اوس مې یو دانه پیرکی وخوړو خلاص مې کو خبره. ګورئ کیسه داسې ده دغه د جمهوریت د نړېدو خبره خو څه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مامورین شپږ میاشتې 7 میاشتې 8 میاشتې مخکې ټول تللي وو. دا خو لا څه کوي په 2019 کې جمهوریت په 2021 کې ونړېدو. په 2019 کې ماته د ارګ مامورینو دا خبره کړې چې جمهوریت په نړېدو دی. په 2014 کې د کابل د امنیت مدیر زما خپلوان کې وو په هغه وخت کې. هغه په 2014 کې دا ویل په افغانستان کې دا جمهوریت له منځه ځي او ټول شی خرابېږي. په هغه وخت کې پښې سپکې کې ولاړو. کیسه دا درته کوم دغه اوس د وخت خوږیاني صاحب یوه خبره وکړه وایي دا ولې لا خلک ټول چوپ پاتې نو ولې څه نه وایي. دوی په دې باندې پوهېږي چې په دې کې د ولس ګټه ده او که په دې کې د ولس تاوان وای یا مثلا په جنگ کې ګټه وای خو افغانستان وای نه پرېښودو او ټول به هلته پاتې وای. صحیح مننه جناب اماني صاحب. خوږیاڼی ته لنډ شی لرې څه غواړې ووایې چې بیا ناصري صاحب مفصل غږېږي. والا زه چې نه وایم یوازې دا وایم چې دا فیضان صاحب خبرې خدای دې وکړي چې دغسې وي خو دا ماته یو خیال پلاو غوندې ښکاري خو خدای دې وکړي چې صحیح وي. بختیار ته څه وایې داسې لنډ؟ نه داسې ده د رهبر صاحب چې کومې خبرې وکړلې ښې خبرې وکړلې ډېرې خدای پاک دې دغسې وکړي. ولې دغه کار په هغه وخت کې شونې ده چې حداقل د طالب په وړاندې خو یو تهدید موجود وي که نه. اوس په افغانستان کې هېڅ تهدید نشته دی انسجام نشته د خلکو. یعنې طالب ولې دغه شي ته غاړه کېږدي. طالب ولې جمهوریتیان په خپل ځان کې ادغام کړي که نه یا طالب په جمهوریت کې ادغام شي یا جمهوریت په طالب کې ځان هغه کړي که نه. دا شی خو بیخي هغه نه ده هغه د بشپړ حاکمیت د هغې ټوله جغرافیه په لاس کې ده او هغه یې نیولې ده. نو دنیا مو سره په دغه کې موافقه ده. دنیا مو سره هغه د کومکونه کوي که نه. یعنې هېڅ داسې کوم خاص تهدید ورته نشته د طالب ته په دې هغه باندې. دا په هغه وخت کې شونې اوس دلته یو ټولشموله نظام جوړ سي د تېرو جمهوریتیانو او د طالبانو ترمنځ که نه چې حداقل دغه تېر جمهوریتیانو خو داسې یو وړکی او 2% تهدید هم د خلکو ته مواجه وو که نه. اوس خو ټول هغه د جمهوریتیان هم ټول غلي ناست دي او دا ټول خلک داسې هغه ناست دي. مونږ خو مخکې بحث په دې باندې و دا د طالب په پاکستاني بودن باندې. طالب پاکستانی نه ده ولې دښمن خو ده او دښمن خو هغه د تیموري لنګ خبره د تیموري لنګ چې کله دغه ازبکستان نه خپل راجع کور شو کې چې د سړی خراسان دښمن ونیو. نه لري وسړی. اماني صاحب ما لږ پرېږده د مصر پسې لاړو نو یو چا ورته ویلې قومندان یې راغی ورته ویلې چې ولا هغه پلان کېږي کې چې کوم امیر ده هغه امیر د مرض په بستر باندې پروت ده. نو تیموري لنګ قومندان ته ډېر په قار شو چې ته خو ډېر بې وجدانه انسان یې چې د ما دښمن مړ کېږي سبا به دا د ما لپاره ډېره د ننګ خبرې چې دښمن د بسترې په هغه باندې مړ شو په مرض باندې مړ شوی او ما دا خاوره نیولې ده. نو طالب خو دښمن ده او دښمن چې ده خو د ټولو جمهوریتانو خبره ده. څوک که ځان د جمهوریتۍ وایي نو هغه دې بیا دې ته نه کښېني چې ولا زه به طالب په مذاکراتو یا په چاپلوسۍ مپلوسۍ باندې مات کړم یا به یې هغه وکړمه. بیا جنګ د جنګ د حل لاره ده همدغه هغه طالب په جنګ کې ګټلې ده او په جنګ به یې ترې ګټو. او په داسې جنګ کې به ترې نه ګټو چې زه ورته پاکستانی وایم یا ورته پنجابی وایم یا ورته بل چی شی وایم یا ورته بل چی شی وایم. افغان ده زورور ده په جنګ کې رانه نیولې ده او په جنګ کې دې نیسمه. بس ما خو دغه خبرې دي او دا د رهبر صاحب خبرې که چېرته رښتیا شي خو دا خو بیخي بهتره لاره ده. او نه مهمې خبرې دې وکړې بختیار صاحب. یو خبره خو دا ده سیاسي کیسې بیا بیلې دي امکان لري اوس دا صحیح ده جګړه خو طالب وکړه ما بیا وروسته په خبرو باندې حکومت ونیوه. اخندزاده صاحب تاسو هم ښه راغلاست. د ناصري صاحب نوبت ته چې خپلې خبرې وکړي. نوري صاحب تاسو څه وایاست ته راغلی یې زموږ سره یې لاس جګ که مخ او دا اوس مطلب زه یم نه مطلب کو دی بل چا نوبت به مهرباني مقصد زم داسې یو تحلیل ګوټی لرم و نو نوبت خو ناصري صاحب د ناصري صاحب مهرباني په خیر راغلاست. السلام علیکم خپلواک صاحب تاسو ته نوري صاحب فیضان صاحب ویژن صاحب نور ټول دوستان چې دي دلته سلامونه ورته ورسیږي. نو زه خو د اول بحث سره موافق یم د فیضان صاحب چې موږ ټول مسؤلانه تغییر غواړو مسؤلانه ځکه چې په تېرو 50 کالو کې کافي تجربه سته. هېڅ افغان چې هغه شعوري فکر وکړي معقول فکر وکړي داسې یو غیر مسؤلانه تغییر نه غواړي. یعنې دا بحث کاملا منطقي ده او همداسې باید واوسي ځکه افغانستان د بل ناورین زور نه لري. که داسې یو بل غیر مسؤلانه هغه راځي تغییر دا ځل عقدې مې ایجاد شوي دي که نه او
نیتونه هم ښه نه ښکاري او نو یو منفي تجربه سته. دا منفي تجربې نه بیا ټول طرفونه ګټه اخلي که نه. د افغانستان تمامیت دپاره یو بالقوه تهدید کېدلی شي. نو اول بحث دا ده چې مسؤلانه تغییر موږ غواړو، یو بحث. دویم بحث دا ده چې دا حکومت څنګه سقوط سو. دا خو ډېر عوامل لري. زه ګمان کوم چې